د سپوږمۍ تر کلي. د سپوږمۍ تر کلي خپرونې مینوالو سلامونه. نقیب احمد عزیزی یم او د مرګ ماتې ناول له شپږمې برخې سره ستاسې هرکلی کوم. په تېره برخه کې مو واورېدل چې لونګ ترې تم و. کله چې خان په دیره کې ځوانانو ته د بلا کیسې کولې، ګلاب ورته هیښ میښ غوږ و. ګلاب ولیدل چې ورېندارې په 5 وخته لمانځه کې میړه ته دعا کوي. مور یې د زوی په یادولو پلو سترګو ته ونیسي او مړې مړې سلګۍ ووهي، خو پلار یې سپکې سپورې وایي: د هغه منجوړه هر کار د خره و، هر کار د خره. ګلاب پوهېده چې دا قهر یې هم د زوی له ډېرې مینې ده. داسې برېښېده چې نور نو د ټولو له زړونو د لونګ د پیدا کېدو هیلې توږل شوې وې. ګلاب کیسه وکړه چې یوه ډله ښکاریان له سردرو څخه ستنېدل. د شپې یو کس له کچرې سره لیدلی و. په زنګېدو یې لار وهله، خو نه پوهېدل چې انسان و که پیری. د زمان اکا سترګې رډې رډې شوې. ښه، هماغه لونګ و. ما ته هم یو سړي وویل چې یوه ورځ مې ستا مشر زوی له کچرې سره ولید، بره شولګرې ته روان و. دا د لونګ لومړی څرک و چې لګېده، ځکه ګلاب په پارېدلې څېره وپوښتل: ښه، دا څنګه؟ په شولګرې کې خو هېڅ چا نه دی لیدلی. زه هم دا وایم که نه، نو چې هغو خلکو د سردرو په لار کې لیدلی، حتماً به له کلي نه همداسې پټ تېر شوی وي. ولې؟ کاشکې پوهېدلی. ورپسې ګلاب د خان له خولې په سردرو کې د بلا د شتون وویل. پلار یې په سړه سویلي څرګنده کړه چې تر سردرو پورې لار هم له هر ډول بلا وډکه ده. پخوا پکې څو ځله کاروانونه ترې تم شوي دي، خو حیران و چې لونګ په دې خطرناکه لار کې څه کول. په پیل کې ملک هم د بلا له ډاره د کلي پرېښودل ښه وبلل، خو وروسته یې بل فکر په مغزو کې ځای ونیو. هسې نه چې هغه خان د شولګرې د نیولو چل جوړ کړی وي. هماغه و چې ځوانانو ته یې امر وکړ چې کلي ته د بیرته تګ تیاری ونیسي. یوه اونۍ پس چې یوه ډله ځوانان بیا شولګرې ته روانېدل، د زمان اکا سودا ګلاب ته به: ګوره، که پوه شوې چې هلته په رښتیا بلا ده، یوه شېبه پاته نه شي، بیرته راتښته. او که چا شولګره نیولې وه نو مجبور یو چې وجنګېږو. ګلاب د سر په ښورولو ومنله. د زمان اکا په سترګو کې اوښکې وځلېدې. سوړه سویلی یې له خولې ووت. خدای دې په تا څه نه کوي زویه، بس دی چې یو ورور دې ورک شو هم بس دی. د ټولو سترګې ډنډ شوې. هغه بیا شونډې ورپولې. ګوره، ښه دې پام وي، دا دنیا ډېره بل ډول ده. ته وایه ښه، هر شی پکې 2 مخه لري، یو یې ښه مخ دی، بل بد. وا دې اورېدله؟ ته به وایې نیکي کومه، دا نو څه تاوان لري؟ نه 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 نه، نیکي به هم داسې کوې چې بد مخ یې ځان ته وانړوې. ګلاب بیا سر تاییدي وخوځاوه. زمان اکا په تاکید وویل: هو، ډېر پام به کوې. ته برګی د سره واخله. ته وایې ښه، او شړۍ دې یې نه شي، نور دې نو خدای مل شه. د ملک دا اټکل اپټه په شولګره کې نه انسان و نه بلا. د ګلاب په زړه کې تیر شول: څه معلومه ده که بلا پس له دې راشي. بیا هم له دغه ډار سره ټولو په ګډه په ویاله کار پیل کړ. 3 میاشتې واوښتې، خو نه د بلا پته ولګېده، نه د لونګ درک معلوم شو. هوا سړه شوې وه. د ځینو وړو خوړونو بارې سر ته رسېدلې وې، مګر په لوی خوړ باندې د ویالې جوړېدل لا لرې برېښېدل. په دې وخت کې یو پوځ چې په سلګونو کچرې ورسره وې له پاسه راغی. له کلي بره یې د لوی کمره پر سر په هغه برخه کې دمه ونیوله چې سیند ته د کوزېدو لاره وه. خپلې کېږدۍ یې داسې ووهلې چې مستطیل شکله ساحه ونیسي. د هماغه مستطیل په هر کونج کې پیرداران ودرول. مازدیګر شو. کلیوال ځوانان د لوی خوړ له کاره سیخ د کېږدیو په لور راکېوتل. همدا مهال لسګونه کیلومتره بره یو ببر مبر د ځنګلي بنیادم په څیر شی د جګې غونډۍ سر ته وخوت.
سره له دې چې له هغه ځایه د شولګرې لیدل ناشونی کار و، خو هغه همدې لور ته کتل. دلته کېږدیو ته له رسېدو سره سم یو جګ او غبرګ عسکر په کلیوالو ځوانانو غږ کړ: درېش! ځوانان وډار شول. عسکر بیا دروند او قهرجن غږ ویست: ځئ، دلته څه کوئ؟ ګلاب په تعجب او زارۍ وویل: ای ماما، موږ د همدې ځای یو، دا ځمکې زموږ دي. په دې وخت کې د کېږدۍ له څنګه یو د منځنۍ ونې افسر راښکاره شو. ګلاب وپوښتل: تاسې څوک یاست؟ افسر په مسکا وړاندې ورغی. د لاس تر روغبړ وروسته په یوه غټه تیږه کېناست. ځوانان یې شاوخوا راتاو شول. هغه وویل: موږ د شهزاده پوځ یو، هغه دلته راسره دی. د کلیوالو سترګې له ډېره تعجبه رډې رډې وختلې. شال چې دا یې د باور وړ نه ګڼله وپوښتل: اوس هغه رښتیا دلته دی؟ شهزاده زموږ کلي ته راغلی؟ افسر چې د سترګو له تیر نظر سره خندنی خوی درلود کټ کټ په خندا شو. هو په همدغو کېږدیو کې دی. ټولو ځوانانو یو بل ته په هیښو سترګو وکتل. ګلاب په احتیاط وپوښتل: نو دغه مې ویل چې شهزاده دې خواته چیرته تللی و؟ دې وخت کې خو ښکار ته هم خلک نه ځي. افسر سترګې تنګې کړې. ولې؟ تاسې په سردرو کې له بلا نه یاست خبر؟ ټولو سرونه تاییدي وخوځول. افسر زیاته کړه: داسې و که نه، شهزاده خبر شو چې په سردرو کې یو غر له پخوا دروند دی او اوس پکې بیا بلا پیدا شوې ده. خلک ټول له سیمې کډې کوي، تښتي. نو ولاړ پلار ته ودرېده چې ځمه د دې بلا اساسي چاره کوم. ګلاب ته د اساسي چارې خبرې بیا لونګ ور په یاد کړ. څېره یې غمجنه شوه. افسر دوام ورکړ: پاچا ویلي دا هسې خبرې دي، بلا له کومه شي. شهزاده ویلي خلک وایي هغه بلا. شهزاده ویل خلک وایي هغه بلا هره شپه ورونه بلوي، غږونه یې راځي. زه ځمه ګورم چې دا څنګه بلا ده. شال چې له حیرانتیا یې ګوته په غاښ کړې وه ژر وپوښتل: غېږه یې ورسره ونیوله؟ غېږه یې ورسره نیوله؟ افسر بیا کټ کټ وخندل: نه ساده، دا خو څه پخوا زمانه نه ده چې شهزاده به له بلا ورسره غېږې باسي. دا موږ څه شته پیدا یې؟ ګلاب بیا هڅه وکړه چې افسر د خپلې اصلي کیسې دوام ته وبولي. ښه نو بیا یې پلار اجازه ورکړه؟ داسې و چې شهزاده ویل دلته دوې خبرې دي، یا به د بل ملک عسکر زموږ خاورې ته راغلي وي یا رښتیا بلا ده. دا خبره د پاچا زړه ته ولوېده. ښه اوس هغه مو ووژله که نه؟ غوږ کې د مخکې منډې مه وه که نه. داسې و چې ځانونه مو ښه ورته تیار کړو، ورپسې وخوځېدلو. ها چې دغه دی ورسېدلو. عجیبه تک شین ځای دی. لنډه به یې کمه یو کلي ته ورسېدو. کورونه شته خو خلک نشته. اوهو موږ ویل خو الله ټول یې تباه کړي دي. هلته مو ورته مورچل ونیو، ټول ګوته په ماشه کېناستو. ها شپه شو، خو د بلا هېڅ پته ونه لګېده. ګورو چې د لمر پرېواته خواته په یو جګ غره کې رڼاوې دي. یو کلیوال ځوان ژر وپوښتل: هماغه بلا وه؟ ته صبر، د شړومبو مچ مه جوړېږه که نه. هغه خو څه کوې، د لمر خاته خواته هم په یو جګ غره کې رڼا وه، خو دلته د اور د لمبې رڼا وه. شهزاده ویل ګهید څو تنه عسکران د هغه ډېرو رڼاوو ځای ته ورلیږو. هغه نږدې دی، ودې ګوري چې هلته څه دي. که بلا وه یا د بل ملک عسکر وغلي دي بېرته راشي، او که د کلي خلک پوښتنه دې وکړي چې بلا چیرې ده. او بل دا موږ چې پکې یو د دې کلي خلک څه شو. سبا عسکرو حرکت وکړه، موږ ناست ماسپښین شو، خو هغه رانغلو. موږ ویل والله څه پېښه شوې ده، ډېر مو چورت خراب و. ښه څه وکړو، ګورو چې مازدیګر له 2 سرکیو سړیو سره را پیدا شو. ویل هلته کلی و، کډې تړلې چې وتښتي. ټول خلک یې دغسې تک سره دي.
دغو سورکیو ویلي هغه د لمر خاته خواته لوګی ګوري هغه ځای دروند دی، د بل ملک عسکر مسکر نشته، دا بلا ده، شپه ورځ اور لګوي او دا چې تاسو پکې یاست د دې کلي خلک ټول تښتېدلي دي. ګلاب په بې صبرۍ وپوښتل: ښه اوس نو بلا مو څنګه کړه؟ بلا څه شوه؟ اخو داسې شو چې سبا ورپسې وخوځېدلو. لنډه دا چې ځانونه مو هغه ځای ته ورسول. داسې غټې غټې جګې جګې ونې وې چې له سره د خولۍ ورته لوېده. شاته یې مست سیند و. ګورو نه اور شته نه لوګی. شال غږ کړ: ولې بلا در باندې پوه شوه؟ خدای ته معلومه ده. هلته په یوه ونه کې د لرګیو کوډله وه. موږ هر شی چې دی په همدې کې دی. څو وارې مو غږ پرې وکړ، هېڅوک هم ښکاره نه شو. چې سړی ور وخوت رښتیا هم تشه وه. هلته نږدې مو یو له اوره ډک نغری ولید. څنګ ته یې د مرغانو، مایانو، غرڅو او رنګارنګ هډوکي پراته وو. لاندې د سیند په غاړه یوه ونه داسې وهل شوې وه چې بیخ یې پاته و، خو تنه یې نه وه، لکه ژوندۍ چې اسمان ته کش کړي وي. شاوخوا وګرځېدلو، هېڅوک مو نه ولیده. یوه شپه هلته پاته هم شو، بلا ملا پیدا نه شو. سبا ته بېرته کلي ته ترې راغلو. زموږ عسکرو ویل چې تاسې په بلا پسې ووتلی، دلته 4 سپیان او یوه کچره را پیدا شوه، اوس هم شته. هغو 2 سورکیو کچره مخته کړه. خوشحاله ولاړه چې خپلو خلکو ته د بلا د تښتېدو زیری ورکړي. موږ په کلي کې 2 شپې نورې هم وکړې. ته وا خدای دې نه کړي نه اور و نه لوګی. که هغه بلا هم وه نو ښه ریښه بلا وه. افسر په زوره زوره وخندل. شولګروال هم له خندا چپه چپه واوښتل. وروسته همداسې په خندا خندا د ماښام په لړه کې د خپلو کورونو په لور وخوځېدل. ګهیځ و، خو د لمر سترګه لا ښکاره شوې نه وه. د شهزاده پوځ په درانه خوب ویده و. آن له 4 کنجونو په پیردارانو هم په ناستو سترګې پټې شوې وې. همدا مهال د سیند له تله هماغه ببر مبر شی پاس سر ته په ختلې لاره غلی روان و. هغه بیړه نه کوله، په احتیاط یې قدم اخیست. سره له دې هم په نیم کمره کې تر پښې لاندې وړه تیږه وکولېدله او په کړنګس لاندې سیند ته ولوېده. پاس د کېږدیو د نږدې کونج پیردار سترګې پرانیستې، غوږونه یې ښه څک کړل. د سیند په شرهار کې یې بل غږ وانه اورېد. بیا یې هم د احتیاط لپاره د غټو تیږو او لوړو ژورو شاوخوا ته سر ورښکاره کړ، خو کمره ته یې پام نه شو. بیرته په تیږه کېناست او بیا ورباندې سترګې درنې شو. ببر شي به کله کله لاندې د سیند تل ته وکتل. تا به ویل هلته یې ملګري منتظر دي. بیا یې د کمره د سر لاره ونیوله. یو وخت د کمره له پاسنۍ څنډې د هغه سر ښکاره شو. ورپسې یې ځان پورته کش کړ. بل غونډاری په کړس لاندې سیند ته وار شو. پیردار بیا سترګې پرانیستې. د کېږدیو په اوږدو کې یې نظر واچاوه. ارام یې وه.
خو غوږ ته یې د شا لخوا د تیزو تیزو ساه اخیستلو غږ راته. ورو یې مخ د کمره په لور واړاو. په 2 مترو کې یې د ببر مبر شي په ناڅاپي لیدو په چیغ غلطیږي را پرېوت. دغه غږ د نږدې کېږدیو اوسېدونکي وډار کړل. په بیړه راووتل. ویې لیدل چې یو لوند خشت په ویښتانو او تړانګو پټ شي د دوی پیردار په غېږ کې نیولی. عسکرو د ټوپکو خولې ورسمې کړې. دا وخت ببر مبر شي مخ راواړاو. څېره یې د انسان وه. دوی د خپل ملګري د ویشتلو له ویرې ډزې ونه کړې، خو ټوپک یې لکه سوټي ونیول او په ګډه یې ورباندې حمله وکړه. له هرې خوا د افسرانو چغې شوې. څه خبره ده؟ څه چل دی؟ عسکرو د ناشنا ببر مبر کس لاسونه وتړل. د هغه په ملا پورې تړلی تبر یې ورڅخه واخیست. وروسته یې په کشولو خپل مشر ته چې تېر ماښام یې کلیوالو ته د بلا کیسه کوله وروست. همدا مهال شهزاده د طلایي پټارو په کرمي دریشي کې له تر ټولو ښکلي کېږدۍ راووت. د خپلو ساتونکو په بدرګه د پیښې ځای ته روان شو. هلته ټول تیارسۍ ودرېدل. یوازې ناشنا کس په ځمکه پروت او له ډېره یخه رېږدېده. شهزاده افسر ته مخ واړاوه او په ارامه یې وپوښتل: ولې مو په دې شنه سهار کې شور جوړ کړی؟ تیارسۍ ولاړ افسر یوازې د شونډو په رپولو ځواب ورکړ: عالي مقام شهزاده، دا سړی د کمره د لارې کېږدیو ته پټ راپورته شو. نه پوهېږو چې غل دی، د چا په وژلو پسې راغلی، که لیونی دی. هغه د عسکر په لاس کې تبر ته اشاره وکړه. دا م ورسره و؟ بل افسر وویل: عالي مقامه، دا ماته ډېر بد بوټی ښکاري، کېدای شي سړي خور وي. څه پې وکړو؟ بندي یې کړو که یې بلې دنیا ته ولیږو؟ سړي په سوې ساه او بیړه غږ کړ: نه 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 نه، داسې نه ده. هغه د پورته کېدو هڅه وکړه، مګر یو چاغ عسکر یې په شا کېناست او بیرته په ځمکه پیت شو. شهزاده وړاندې ورغی. تبر یې د عسکر له لاسه واخیست. په ځیر یې وکوت. بیا یې وپوښتل: بل څه شی ورسره و؟ بل شی نه و. شهزاده امر وکړ: ویې دروئ. عسکرو همداسې وکړل. شهزاده یې د څېرې تر ارزونې وروسته ورباندې سترګې برګې کړې. رښتیا به وایې ګوره، د چا په وژلو پسې راغلی وې؟ ناشنا کس تقریبا په زارۍ ځواب ورکړ: په خدای که د هیچا په وژلو پسې راغلی ومه، تاسې ولې په دې تېره تبر نوکان پرې کوې؟ دا خو هر وخت را سره وي. دا خو ګوره، که خپله خبره رښتیا ونه وایې، له موږ سره د رښتیا را ایستلو چل شته. والله چې رښتیا وایم، دروغو ته څه ضرورت لرمه؟ شهزاده افسر ته اشاره وکړه. افسر په خپل وار هماغه چاغ عسکر ته سر وخوځاوه. هغه څو پرله پسې څپېړې ورکړې. ناشنا کس نږدې و چې لوېدلی وای. ځان یې په سختۍ ټینګ کړ، خو تندی یې د درد له امله ګونجې هم نه شو. شهزاده مسکی شو. ښه، نو ځان ته ټینګ وایې؟ په څپېړو هېڅ خبر نه شوې؟ تا غوندې په ډېرو ټینګانو موږ قای کړی دی. دا څپېړې هسې خبرداری و، که ته نور هم درواغو ویلو ته کش ورکړې نو خپله پوهېږې چې څه کېږي. ناشنا کس ژر وویل: عالي مقامه، ولې باور نه کوئ؟ زه د چا وژلو ته راغلی نه یم. تاسې پوه نه شوئ. چاغ عسکر دا ځل ښه د زړه له اخلاصه یوه زوروره څپېړه ورکړه. چپ! نه پوهېږې چې له چا سره غږېږې؟ ببر کس په ځمکه ولوېد، خو بیا یې هم له خولې اخ ونه خوت. بیرته په ارامه پاڅېد، کوږ ودرېد. شهزاده امر وکړ: بویزئ، سم یې سړی کړئ، چې اقرار یې وکړه بیا یې ما ته راولئ، بیا ما خبر کړئ. شهزاده شا واړوله، روان شو. نااشنا کس له ژر ژر شا اخیستنې سره وویل: دا عجیبه ظالمه دنیا ده. زورور چې هر څه غواړي هغه کوي، خو کمزوري خبرې کولو ته هم نه پرېږدي.
شهزاده مسکی بیرته راوګرځېد، په ارامه راغی، مخامخ ودرېد. پوهېږې چې ولې مې ته خبرو کولو ته پرې نه ښودې؟ ځکه چې دې ته هېڅ ضرورت نشته. ستا څېره ستا زخمونه سړي ته صفا صفا وایي چې څه کارونه دې کړي دي. عیان ته څه بیان. ناشنا کس دا ځل پرته له زاریو په ارامه وویل، دا په عسکرۍ کې په جنګ کې لګېدلی یم. شهزاده تر تعجب وروسته یو دم کټ کټ وخندل. په دې ترڅ کې یې د هغه په تړانګو جامو کوز او بر نظر وځغلاو. دا دې لا بله رښتیا یې ویلې، غل مه نیسه چې غل به تا ونیسي. دا لا په موږ احسان اچي چې داړه خو نه یم چې نه یم، داسې قهرمان هم یم. د ټولو عسکرو په شونډو مسکا خپره شوه، خو یوه هم په لوړ غږ د خندلو جرأت ونه کړ. شهزاده په هماغه خندا کې مخ بلې خوا ته واړاوه. جالبه سړی د سپین سترګي حد نه لري، حد. له بیرته مخ را تاوولو سره یې د ده په اوږه لاس کېښود. ښه ځه داسې وګڼه چې ما ستا خبره ومنله. ته ډېر ښه سړی یې، قهرمان هم یې. نو په دې شنه سهار کې دلته زموږ په خیمو کې څه کوې؟ ما ویلې. شهزاده یې په خندا په خبرو کې ولوېد. اوس ونه وایې چې زما ژغورلو ته راغلی وې؟ نه عالي مقامه، کومک ته راغلمه. ما خو ویل نه راغلمه چې تاسې را سره کومک وکړئ. موږ در سره کومک وکړو؟ د څه شي کومک؟ عالي مقامه زما 20 کچرې او پړي په کار دي. ښه لږ هم نه، 20 کچرې. په کچرو څه کوې؟ هلته مې یو شی راوړی، ورباندې راجګومه یې. شهزاده ته په زړه پورې شوه چې دا څه شی دی چې په 20 کچرو باید راپورته شي. کله چې د کمره سر ته ولاړ، ویې لیدل چې لاندې د اوبو غاړې ته یو ډېر اوږد قایق ولاړ دی. هغه په تعجب وپوښتل، قایق؟ دا څه کوي؟